چې خاندي هم څېره یې سمه په ژړا غوندې وي څوک چې په مینه کې ناکام سي هغه زما غوندې وي واه ډېره ډېره ټکور صاحب او ګلاب به ښکلی وي منمه خو ډېر ښکلی هم نه که نه ته یو دانه راوښیې چې ستا غوندې وي ډېره ډېره واه اوس که زما د ژړاګانو غوندې وران وي جاړ دی یو وخت به ګرانې دا وطن ستا د خندا غوندې وي واه واه او چې مور او پلار لري یاران لري جانان لري نو هغه سړی که پاچا هم نه وي باچا غوندې دی واه ټکور صاحب ډېره ډېره د غزل او مزل پاڼې او همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلام او مینه مو هرکلی هیله ښه بیاس او د سیاد په کالیو کې بنغښتې وای قدرمنو تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې په دې ادبي خپرونه کې موږ له شاعرانو سره د دوی پر شعر شاعري او شخصي ژوند خبرې اترې کوو نن مو درته خپرونه کې صدیق الله پر هر څه پیدا کړی دی چا چې د پښتو ادب لپاره ډېرې هلې ځلې او کوښښونه کوي د ده به شعرونه او ژوند به یې پوښتو کوښښ به کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو پر هر څه په سلام ورکلی کوم او زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم په خیر مننه ټکور صاحب زما سلامونه ومنئ یو ځانګړی سلام د پیج لیدونکو ته په دې هیله چې ښه به ژوندي اوسئ ټکور صاحب مننه کوم ډېره مننه پر هر صاحب راځه د خپرونې په سر کې به یو غزل درنه واورو بیا به وروسته که کومه پوښتنه پاته ورته راکړه ټکور صاحب یو غزل در سره شریکوم په 4 بیته کې د آخري بیت یې تر اوسه پورې ما نه دی جوړ کړی لکه یوسف چې زلیخا سره خبرې کړي داسې مې زړه د خپل اشنا سره خبرې کړي لکه یوسف چې زلیخا سره خبرې کړي داسې مې زړه له خپل اشنا سره خبرې کړي زړه و نو څه وکړم مجبوره شومه ورغلمه نن مې له هغه بیوفا سره خبرې کړي ټکور صاحب کلونه پس یې راته وویل چې ستړی مه سې کلونه پس مې له یو چا سره خبرې کړي کلونه پس یې راته وویل چې ستړی مه سې کلونه پس مې له یو چا سره خبرې کړي له زړه د درده مې څه نه ویل مسکی شوم ورته هغې په سترګو کې له ما سره خبرې کړي ډېره مننه ښاغلی پرهر صاحب ډېر خوندور غزل پرهر صاحب دا راته ژوند څنګه روان دی ټکور صاحب مننه ژوند والله ښه تېرېږي ګزاره ته کوئ بس ژوند ډېر ښه تېرېږي الحمدلله ډېره مننه پرهر صاحب ولې مو شعر شاعري ته مخه کړئ علت یې څه و د شعر و شاعري سره ټکور صاحب زما د ډېر وخته مینه ده څه وخت چې زموږ متوسطه دوره درسونه وه له هغه وخته سره مې د شعر سره ډېره مینه وه د ډېرو شاعرانو کتابونه مې کتلي هم دي اخر په دې توانېدلی هم یم چې یو غزل ولیکم هغه غزل چې ما لومړی غزل ولیکل زه خپل ملګرو شاعرانو دغو ادب ملګرو د هلمند ادبي بهیر ملګرو دغونده راسولی یم چې زه مجبوره سوی یم چې نورو شاعري هم وکړم ډېر ښه څومره وخت کېږي چې خپله په شعر لیکلو پیل کړی یعنې څو کلونه به کېږي ټکور صاحب تقریبا د 10 کاله څخه ډېر وخت کېږي چې زه د شعر په ډګر کې کار کوم 10 کاله بیخي زیات کلونه کېږي نو څومره شعرونه غزلونه نظمونه او دې ته ورته شیان به مو لیکلي کېدای درته معلوم دی یا نه ټکور صاحب صحیح تعداد به نه یې راته معلوم خو تر 100 مې زیات غزلونه لیکلي دي څه مې اوس هم نظم و دغه برخو ته کار نه دی کړی غزل ته مې تر 100 زیات غزلونه لرم کلونه بیخي زیات او غزلونه او شعرونه ولې دومره کم دي علت یې څه دی علت به ټکور صاحب دا درته ووایم چې شعر و شاعري زیات داسې شعرونه وي چې هغه زما سره خپله د نمرې سر شعرونه وه هغه ما ته خپله په زړه پورې نه وي بیا په یو شعر کې نوښت راوستل یا هغه شعرونه ایسته کول هغه په ځای باندې بل شعر لیکل دغه څه کېدلی شي چې زما په شعرو په کمښت کې راغلي شي ډېره مننه پرهر صاحب راځه مسلسل غزلونه درنه اورو غزل به ټکور صاحب لومړی چې ما خپل شاعري را پیلول د هغه پیلېدو یو غزل دی په دې هیله چې ستاسو خوښ شي نو هغه انسان خو کابل سره غزل باندې ذهین صاحب شروع کوي نو خامخا یو لږ به ځانګړتیا ولري زه یم افغان د افغانانو سره ژوند کوم یمه توریالی د ښو ځوانانو سره ژوند کوم خاوره د غیرت یم په خپل غېږه اتلان ساتم تل به زه له داسې قهرمانو سره ژوند کوم مورې دا دی بیا زه و د خپل وطن ته راغلم نور به یو څو ورځې د کوچانو سره ژوند کوم تا به یې غلیمه زه پرهار په وینو سور کومه هر وخت په ځنګله کې له زمریانو سره ژوند کوم تا به یې غلیمه زه پرهار په وینو سور کومه هر وخت په ځنګله کې له زمریانو سره ژوند کوم یو بل غزل به هم درته ووایم ټکور صاحب په دې هیله چې خوښ دې سي د چا سره مې پاته دي یادونه 3 یو چا راته راکړي کتابونه 3 د چا سره مې پاته دي یادونه 3 یو چا راته راکړي کتابونه 3 موږ پرېږدئ په خپل مابینځ کې مینه سره وکړو چې
چې یو بل باندې وکړو بیا نازونه درې څلور موږ پرېږدئ په خپل مابینځ کې مینه سره وکړو چې یو بل باندې وکړو نازونه درې څلور غم دې د زغملو نه دی دا واوره صاحبه غم دې د زغملو نه دی دا واوره صاحبه ساقي راته تیار کړله جامونه درې څلور او که زه وای ولسمشر د دې ولس دا واوره که زه وای ولسمشر د دې ولس دا واوره هر ځای به مې جوړ کړي وای مکتبونه درې څلور ناڅاپه یې کړه چغه ول پرهار ته ځې زړګیه زما هم باندې وایه سلامونه درې څلور غزل دی ټکور صاحب هغه ټوټې ټوټې په وینو چې نسکور وختئ پښتونه واوره دا ټوټې ټوټې د کور وختئ هغه ټوټې ټوټې په وینو چې نسکور وختئ پښتونه واوره دا ټوټې ټوټې د کور وختئ هغه سړی چې زما مرګ ته اماده ولاړ و که درته ووایم ملګرو هم یې ورور وختئ هغه سړی چې زما مرګ ته اماده ولاړ و که درته ووایم ملګرو هم یې ورور وختئ هغه پرهار چې په زړګي باندې پرهار و هغه پرهار دې په زړګي باندې ټکور وختئ ډېره مننه فرحت صاحب کور آباد چې موږ ته وخت راکړ ډېره مننه ژوندي اوسئ ټکور صاحب یو ځانګړې مننه ستا څخه چې خپل قیمتي وخت موږ سره ځای کوي او موږ ته مو بلنه په دې پیچ کې راکړې وه یو ځانګړې مننه ستا څخه ډېره مننه د غزل او مزل پاڼې او همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا له ښاغلي فرهاد صاحب سره یو کوچنی شانتې بانډار ته بیا چې موږ تر یو بل شی رځو نو پر همدې ځای اجازه راکړئ ولې رفمه